ویل بابا لیونی شي. موږ ویل ځان ته کنځل کوي. ویل ما ته وایي چې د ښه رضوان. ویل زه خو ستا زوی یم. ویل موږ خو په دغه هم نه پوهېږو. خپل زوی ته کنځل کوم دی وایي نه پوهېږي چې دا ځان ته کنځل دي که دغه ته کنځل دي. ولا تقبح کنځل به نه کوي. ولا تهجر الا فی البیت خی سره وران راولي ورانه وسره په کور کې ګوري په کور کې به پرېږدي. دا نه چې ستا وسره ورانه کړه او د وزه له کور نه او د وزه غریب کله یو طرف ته منډي کله بل طرف ته منډي. ستا او د ښځې خپل منځ کې ورانه ده نو ستاسو جوړم به خپل په کور کې راولي. ولې بار ته راز راوباسي؟ خپل سخران هم په ځان خبر کې خپل ګاونډي هم په ځان باندې خبر کې رشتہ داران هم په ځان باندې خبر کې چې پلاني خپله ښځه راشړلې ده نو ستا په مخ څه پاتې شو؟ حیا او عزت خو موږ نه پېژنو. نو که ورانه ورسره په کور کې ورسره ورانه که کور کې ورانه که ورسره. نو لہذا چې واله به نه کې ګورئ وانه به نه کې که وانه کې. نو په حدیث کې بیا راغلی وروسته هغه ذکر کوم چې وهل به نه کې او که وال لیکول د ادب دپاره نو ګورئ ضربا غیر مبرحن داسې گزار به ورکوي چې ګورئ اندام یې عیبجن نه کړي هډوکی پې مات نه کړي اندام یې عیبجن نه شي. ګورئ داسې دغه مفسرین بیا تفصیل ذکر کوي چې ښځې لا سړی د ادب دپاره گزار ورکوي. نو د حدیث کې چې راغلي ضربا غیر مبرحن چې داسې گزار به ورکوي چې ګورئ زخم پې رانولي. نو وایي داسې به یې لکه په مسواک باندې چې وایي مسواک باندې په مسواک وهل دا دي. وګورئ داسې نه د سعودي عرب کې یو محکمې ته یو سړی او ښځه هغه پیشي ولته د ښځې پې راپورټ کړی چې دا خاوند ما وایي او ته خو ما څه حق نشته دی والو دا ما ولې وایي. هغه کس ورته ویله قاضي ته ویل یاره چې ما خو د سنت موافق وانه کړې ده. حدیث کې راغلی چې ضربا غیر مبرحن وهی خو داسې وهی چې ګورئ زخم پې رانه ولئ چې هغه په مسواک باندې وهلي. نو ما په مسواک والیده. نو ښځې ورته ویل تا مسواک ورته ویل چې مسواک راوړه. چې مسواک یې راوړل هغه دونه ډانګې و. اوس هغه دا مسواک دونه ساتلی و غټه چې بانه مو بې جوړی و ښځه هم پې وامه غټ ډانګې ساتلی و. خدای خبر چې مسواک بیا واو که نه بیا وغاسې نیم دپاره یې ساتلی. شریعت موږ ته دغه وایي گزار مزار به داسې نه کړي. نبی صلی الله علیه وسلم هغه دا هم فرمایي د مخکې حدیث د ابو داود او د مسند احمد دی خپله ښځه باندې خرچه کول د هغې مسلې شروع دا دویم حق و که نه. نو په ښځه باندې خرچه کول د ثواب هم دی. یوازې نفس فرض ادا کولی ثواب هم دی. ثواب څنګه دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه ته حدیث دا نصیحت کوو نصیحت یو نصیحت ادا کړو چې انک لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. سعدا ته هر شی چې خرج کې او د هغې باندې د الله مخ طلب کې د الله دیدار طلب کې تا ته به د هغې اجر میلاویږي. حتی ما تجعل فی امرأتک تر دې چې کله ته خپلې ښځې له په خوله کې نوړی ورکړې هم بل الله اجر درکوي. ویل په دې الله دومره اجر ورکوي چې ښځې له په خوله کې نوړی ورکول دا موږ ته عیب ښکاره کېږي که نه. خو ښځې له په خوله کې که نوړی ورکړې او اجر پې طلب کې هم به تا ته ثواب میلاویږي په دې باندې دا ثواب کار دی. نو دریم حق هغه د حسن المعاشره ښایسته ژوند د هغې سره تېرول. قرآن کې الله فرمایلی دی وعاشرهن بالمعروف زنانو سره ژوند تېروئ په شرعي طریقې سره. فإن کرهتموهن که چېرې تاسو دا زنانه ګڼئ په یو عیب د یو خوی په وجه باندې د یو عادت په وجه باندې بدې ګڼئ فعسى ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا. نو کېدی شي تاسو یو شی بد ګڼئ لیکن الله پکې ډېر خیر ګرځولی پای کې. کېدی شي دې ښځه کې نور ډېر خوی نه. انسان خو کامل نه دی خاص کر زنانه خو اسیم ناقصات و عقل و دین دي دای په طبیعت کې هم کوږوالی دی لیکن که یو خوی پکې خراب وي نو لس په پکې ټیک وي. او انسان دی په خپله ځان ته وګوري موږ کې کم خوی نه ټول 100% برابر دي. موږ کمزوري غره کې یو خوی برابر کې ښه برابر پکې خرابي. کاملان خو چې کوم دی هغه انبیا علیهم الصلاة والسلام دي. نور لاندې خلق پای کې خامخا څه کمزوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ګورئ زنانو سره ښه اخلاق چلوئ او ښه اخلاقو عرضه کې ښه دي. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل مؤمنان څوک دي چې اخلاق چې برابر وي خوش اخلاقی. او بیا ویل خیارکم خیارکم لنسائهم بهترین خلق په تاسو کې هغه خلق دی چې هغه د خپلو ښځو سره ښیي
ستاسو خو سره چې کوم خلک په خپل خو سره چې کوم سړی خي اقا سړی بهترین سړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم یو پیری صحابه کرامو ته ویلو ول تاسو دا خزم وهي دا مو وهي ویل منه وکړه. پدې کې زنانو ته لږ موقع ملاو شو، زنانه باندې چون کې سختي تیرې شوی نو موقع ته ملاو شو چې نبی خو پابندي ولګوله چې وره خزم نه وهي برناقه. پدې کې به کور کې به چې سړو څه خبره کوله چې خزم وسنی غېدلې. سړی را نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ذئرنا النساء وعلى الرجال، یا رسول الله زنانه په خزم بدغړي پر سړو باندې سړو ورې شوي خبره کې وسنی غېږي. دا خو موږ خبره نشو کولای، تا پابندي لګولې ځکه صحابه خو د نبی ورته تابعو، ای خو د نبی مخالفت نه کاوه. سبه ته ویلم نشو یا رسول الله نیغي راسا. نبی رسول الله اجازه تو کو زه خیر ده لګي واه ویل هغه سه لګ په تغور لږ سړو ته موقع ملاو.